بسم الله الرحمن الرحیم. د موږ موضوع نن د سروې 1 ده. البته موږ په چین باندې ډېر بحث کړی ده په پی پی ټي موضوع کې، هغه تاسو سره شریک شوی ده. موږ راځو یو داسې چین باندې بحث کوو چې هغه چین د خپل اصلي اوږدوالي څخه لوی شوی دی، یعنی ترو لین ایرر کې موجود دي، کنه په ترو لین کې ایرر موجود دي. اوس موږ په بازار کې یا په لابراتوار کې خپل چین لرو. د چین اصلي اوږدوالی د موږ سره ده، د چین د موږ سره اصلي اوږدوالی ده ترو لین د چین چې دی موږ سره، یعنی سټانډرډ ده کنه. ترو لینث اپ چین د موږ سره ده 60 متره. موږ چینونه مختلف ډولونه لري. چین موږ مختلف ډولونه لرو، 60 متره لرو، 10 متره لرو، 50 متره لرو، دې نه اضافه نه وي. اوس چین خپل زنجیر ته په دې باندې ډیر بحث کړی ده. هغه زنجیر چې د اوسپنې د اوسپنې یا د فلز څخه جوړ شوی دی، د برونزو دوه لاستي لري، مختلف لینکونه لري چې هر لیند د 60 سانتي په اندازه په دې باندې ډیر بحث شوی ده کنه. اوس ساحې ته موږ چین انتقال کړی ده. په دې چین کې ایرر چې دي، ایرر د موږ سره په دې چین کې دي یا غلطیانې د موږ سره دي. په دې چین کې د موږ سره 0.3 سانتي، یعنی پکس د موږ سره په سانتي وښیمه 3 سانتي دی را سره وکړه. دا چېرته متر ته بیرته تقسیم کړم، یعنی 3 سانتي راواخلم، 3 سانتي متره پر 100 تقسیم کړم، دا به موږ سره مساوي کېږي 0.03 متره. دا د موږ سره چې دا ایرر دی په چین کې، یعنی دا چین د 0.03 متره په اندازه لوی شوی ده، خو مجبور ده موږ ته زیات اندازه راکوي. که چیرې په دې باندې موږ ساحه اندازه کړو، موږ خو په دې کې ضربو چین چې 60 متره ده. پر مثال موږ 5 واره زنجیر کېښوده، 5 واره ختم شو، بیا موږ بل کېښو، بیا بل اندازې کوو، پینونه لګوو، نو دا اندازه موږ په 60 کوو. البته دا اندازه کې دومره زیاتوالی راغلی ده. اوس راځو که په دې باندې موږ سوال کې راکړي دي، که په دې باندې موږ اوس د زنجیر اصلي اندازه څومره کېږي. زنجیر اصلي اندازه 60 خپله اصولي ده چې موږ ورباندې باور لرو او موږ هغه اندازه کړې ده په ګیج باندې 60 متره ده، او دلته اضافه شوی 0.03 متره. دا د موږ سره ده 0.03 متره. یعنی هر زنجیر چې موږ تاسې اندازه کوو، البته هغه به 60 نه وي، هغه به 0.03 متره وي. اوس راځو که په دې باندې موږ څومره ساحه اندازه کوو، میزر لین، که په دې باندې میزر لینث دا د موږ سره 320. اوس دا موږ په اندازه کړی ده. اوس به په دې 320 کې اصلي اندازه څومره وي، ترو لین د موږ سره څومره ده. اوس ګورو، یا فرض مثال زه دغه ترو لین سره دغه 320 نه راخلم، زه فرض مثال یو داسې عدد راخلم چې تاسې بیخي پوه شئ. فرض مثال د ما سره ما څومره ساحه په اندازه کړه، 300 متره ساحه مې چې کړه په اندازه کړه. اوس 300 متره د ما سره څومره ده، 15 ضرب شل مساوي کېږي 0 نه خلک 5 واره 2 لاس 2 واره 15 لاس 2 واره 2 دی 3 یو 0 ورکو 300 متره. یعنی که شل واره زنجیر موږ خلاص کو، شل واره زنجیر موږ کېږدو، شل ځلې تکرار کو، نو څومره اندازه موږ ته راکوي، 60 متره زنجیر 300 متره. اوس څنګه کوم، د موږ سره 300 متره ساحه مې په اندازه کړې ده. اوس لیکم چې اصلي موږ غلطي اوس څومره کړي دي. پر مثال اوس غلطي موږ څومره کړي دي کنه. موږ راغلو لابراتوار ته یا خپل ساحې ته، موږ یې چې موږ اندازه څومره کړه 300 متره. اوس په دې کې غلطي څومره ده. اوس راځو ترو لاین د موږ سره مساوي کېږي through length of line د موږ سره مساوي ده L زبر by L ضرب میزر لینث. میزر لینث څه معنا د 300 متره څخه L زبر د موږ سره څومره ده 0.03 پر څو 0 ضرب 300. اوس دا په دې کې ضربوم کالکولیټر اخلم 0.03 تقسیم په 0 مساوي ضرب 300. دا د موږ سره شوه 300.45 متره. یعنی
مګه په حقیقت کې 300 متره ساحه نه درول ځان سره مګه په حقیقت کې 300.45 یعنی په دې کې د مګ سره 45.45 د مګ سره چي دي متره غلطیانه موجود دي یعنی ایرر ده چې دا به چی سي تر منفي سي پر مثال مګه په راغلو لابراتوار ته مګه گیج څومره غلطي پیدا کړې ده 3 سانتي متر دا وکسوي ده نو مګه چې کومه ساحه خلو کومه اندازه پر مثال یو بل مثال کې مګه کور کوو پر مثال امدغه فرض کې کنه امدغه فرض کې خو یو بل مثال ورکو پر مثال مګه بل په دویمه ورځ لاړو 500 متره ساحه مو چکړه میزرلین مو یعنی 500 مګه ساحه چکړه اندازه کړه و چی شي کو بیرته راخلو شاله اشاریه 0.3 پر شلو تقسیمو ضرب څوکو په 500 کې دا مکته چیرې کې ترول اندرا کوي ضرب اوس لاندې طریقې څنګه کو 500 متر راخلو 500 متر راخلو تقسیم پر څوکو په شل یا کبه دې طریقې نه راځو د سره راځو 500 تقسیم په شل د دې سره خلاص د دې سره خلاص یو ور 2 ور 2 څلور 5 ور 2 لاس د موږ سره شي 25 یعنی 25 ځله موږ چې کړی دا چین تکرار کړی دا 25 ځله نو په هر چین کې څومره غلطي ده د شي ضربو 25 ضرب غلطي د موږ سره څومره ده 0.03 و دا په دې کې ضربو 25 ضرب 0.03 د موږ سره غلطي ټوله ده 0.15 یعنی 0.15 متره یعنی 0.15 کم یو متر د موږ سره چی ده دا به تر منفي کو دا زیات راغلی د موږ سره نو کومه راسو دا به موږ چی دي 500 منفي کوو ځکه چې موږ تر لین تر رسیدو 500 منفي 0.15 دا به 499.25 اصلي لین موږ سره به چی ده 499.25 نو دا که موږ تاسو ټیپ انتقالو یا فتا انتقالو پلیزي پارشه کې چې غلطي راغلي وي ایرر راغلي وي د اصلي لین نه اضافه شوی وي د طریقه ده ان شاء الله پراتون کې به د اړوند نور مسایل سره شریک شي پراتون کې ویډیو کې تر دې ځای دغه بس د نومریکل خدای دې وکړي چې په ور باندې پوه شئ یاست